رژیم متعصب، رژیم جاهلی. ما نمی‌بودیم امروز این فتوحاتی که شما در شمال و نقاط دیگه افغانستان کردی نصیب نمیشه. تازه خبر د حمید خراساني اړوند کسانو طالبانو ته خبرداری ورکړ، وایي که زموږ د مشر پر ضد سپکه خوله وکاروئ نو درته به ګران تمام شي. دا چې طالب فعالانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پر طالب مشرانو د حمید خراساني د سختو نیوکو وروسته ډېر شمېر طالب فعالانو هغه ته د لنډغر او باغي خطاب وکړ چې یادې خبرې نه یوازې حمید خراساني بلکې د هغه اړوند کسان هم غوسه کړي او طالبانو ته خبرداری ورکړی. د حمید خراساني اړوند یو شمېر طالبانو رسنیو کې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې که د عبدالحمید خراساني پر وړاندې توهینونکي چلند دوام وکړي نو دوی به د طالبانو له صفوفو ووځي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په حکومت کې دا ډول خبرداری ورکول کیږي. دغه غیر پښتانه طالبان خبرداری ورکوي چې د طالبانو د بدري قطعې قومندان عبدالحمید خراساني په بدخشان کې د لاریون کوونکو ملاتړ له امله د یو شمېر طالبانو د اعتراضونو او توهینامیزه خبرو سره مخ شوی او که چیرې دوام وکړي نو دوی به چوپه خوله پاتې نشي. د حمید خراساني او بل کس د احمد غازي زاده په نوم ویلي یو شمېر منافقین او متعصبین زموږ مشر حمید خراساني ته توهین کوي چې دا موږ ته د منلو نه دي. اسلامي امارت د چا شخصي کور نه دی نو د امارت مشران باید د داسې متعصبینو او منافقینو مخه ونیسي او که چیرې مخه نه نیسي نو دوی به ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي او له خپل مشر خراساني څخه به دفاع وکړي. بهرمیش لنډغرانو د حمید خراساني او د هغه د اړوند کسانو ملاتړ کړی او ویلي دي چې همدا وخت دی چې د خپل خلکو لپاره ودرېږي او له طالبانو لاره جلا کړي. طالب فعالانو بیا خپل یو شمېر مشرانو ته پیغور ورکړی چې د حمید خراساني غوندې یو لنډغر ته یې ډېر امتیازات او عزت ورکړل چې اوس ځان رهبر ګڼي او د امارت پر ضد غږ پورته کړي. دوی وایي که همدا اوس خراساني مهار نشي نو راتلونکي کې به ترې د جمهوریت د وخت علي پور او قیصاري جوړ شي چې نظامي بغاوت به وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.